دا یې ورو سوال کړی دی چې یو سړی هغه ویښته د بدن چې د هغې لرې کول پکار دي دا د 40 ورځو نه زیات پرېږدي نامنه لاندې ویښته شو ترخونو ویښته شو صفایي چې شریعت کوم ځایونه ویلي دي نوکونه شو دا دې د 40 ورځو نه زیات پرېږدي نو دا به روایي که ناروا وي ګوره اول دا خبره یاده کوي په صحیح مسلم کې حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه هغه وایي وقت لنا زموږ دپاره وخت یښودی شوی فی قص الشارب د بریتو په سپکولو کې وتقلیم الاظفار او د نوکونو په وړکولو کې ونتف الابط او د ترخونو د صفایي دپاره وحلق العانه او د نامونو لاندې ویښته لرې کول الا نترک اکثر من 40 لیله چې دا به د 40 شپو نه زیات نه پرېږدي امام نووي رحمه الله د حدیث په شرحه کې ووي دا دی چې وقت لنا زموږ دپاره وخت یښودی شوی دا دی چې یښودی شوی وي نو دا ول رسول صلی الله علیه وسلم یښودی دغې چا کې یښودو دا نږدې خبرې ته ده انس بن مالک وایي زموږ دپاره دا وخت ټاکلی شوی چا ټاکلی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي که نه دوی د ځان نه یښودی د ځان نه خو هغوی څه خبره نه کوي نو د دې نه دا مسله راووته چې 40 ورځو نه زیات پرېښودنې دي پکار ښه دلته ته یو مسله بیان کړم معنه ګورئ د دې دا نه ده د دې 40 چې 40 پورې پرېږده معنه دا ده چې 40 زیات نه زیات حد دی ته 40 ته مه پرېږده خو 40 زیات نه زیات حد دی یو سړی ته دا فایده راوباسي چې حدیث کې دا دي چې 40 ورځې بعد به دا صفایي کوي حدیث کې دا نه چې 40 ورځې بعد یې کوه حدیث کې دا دي چې 40 نه ماړه وه یو سړی لیټ شو د څه عذر د لاسه د سستۍ د لاسه نو بیا د 40 نه ماړه نور خو پکار داري چې کله سړي ته د دې ویښتو د نوکونو اخیستو وخت مناسب ښکاري ورته ښکاري چې دا غټ شوي دي نو بیا د هغې لرې کول پکار دي دا موږ ته شریعت ویلي دي نو حاصل د جواب هغه دا شو چې قصدن عمدن د 40 ورځو نه زیات دا ویښته نوکونه دا پرېښوده نه دي پکار او یا چې عذر ورسره نه او چې څوک دا کوي نو دی د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي کوي چې څوک دا کار کوي نو دی د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي کوي